صلی الله علیه وسلم او د قریشو د منځ کې دا غي د سوالونو جوابات دي په دې کې اکثر لکه غوي به ویلي چې دا انسان خو رسول خو انسان نشي کېدای همدا غرنګي غوي په دې باره کې دا ویلي چې کیندا جادوګر دی وغیرہ یا خپل اعتراضات به هم داسې عجیب چې کله به یو خبره کوله کله بل کوله خپل اعتراضاتو کې به هم د دې تضادو خپل اعتراضاتو به هم تضادو او بیا د توحید دلایل دي او بیا به دوی عذاب نه ویلي چې ولې ناراضي او د پیغمبرانو پکې کیسې دي واقع دي د مختلفو پیغمبرانو په سورته انبیاء کې او هغه درې مضامین هر وخت تاسو یاد ساتئ توحید رسالت او آخرت او درې وړه مضامین د عقیدې لپاره دي یعنی تا چې سوچ او فکر درست شي نو عمل به بیا برابرېږي او عمل کې بیا فائدہ هم کیږي او عملونه بیا کوي چې هغه ضروری کستا عمل ډیر زیات ته مونږه نن سبا اعمال ولای عملونه پسې ګرځو سوچ او فکر او عقیده دا زمونږه الله تعالی دې درست کی دا غي مونږ ته ضرورت هم نه محسوس کیږي مفهوم نه چې تبه ورته وایي چې دا مکه او شرک ته یا دا بدعت ته یا دا وغیرہ بیا بغتا ته عجیب لګي چې دا اوس وګوره موږ دا نوې پکې راغی بهر حال سوره انبیاء تاسو ووري اقترب نجد شوه ده للناس خلقتا حسابهم حساب دوی وهم او دوی فی غفلت په غفلت کې دي معرضون مخړون کی روان دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي متفق علیه حدیث ته بخاری او مسلم دواړو کې چې ما او د قیامت په منځ کې دومره فاصله ده یعنی ما نه بعد بل پیغمبر ناراضي او قیامت نږدې ده اخیری پیغمبر علامت هم تیر شو د قیامت لپاره همدارنګه هر ورځ لکه نن موږ دا صورت واورو نو پرونه نن نږدې شو موږ کال مخکې چې وغنه نږدې شو همدارنګه د هر سلو کال بعد نور نږدې کیږي او اوس خو علامات هم چې کوم د قیامت دي کافی حد پورې شي دي ما یاتیهم نرازی دویتا من ذکر هیڅ یو نصیحتنا من ربهم د دوی رب طرفنا محدث نوې الا مگر استمعوه دوی اوری اغا وهم او دوی بیا یلعبون لوبی کوي یعنی هغه توجه نه ور کوي غب لګي مسخري کوي لاهیتا غافل دی قلوبهم زرنا دوی واسر لك څنګه چې ما تاسو مخکې اشاره کړې او الهاکم التکاثر کې غفلت اشاره لکړي چې غافل دی خو غافل کړي په حقیقت کې ډیروالی د مال دي تکاثر غفلت کې اچولې دي یعنی د دې غفلت وجه هم ده او همدا خبر الله تعالی په سورته قیامه کې هم کړی ده سوره قیامه کې دا کوم ځکه چې ماته آیاتونه یاد نه وي تاسو سورته نوٹ کوئ لږ به سړی پکې تلاش کوي نو دا بیا ملاوي نو التم الله تعالی دا خبره کړی ده چې اصل خبره ده چې بل يحبون العاجله تاسو اصل کې دوی مینه کوي دنیا سره د دنیا مینی ورنه قیامت هیر کړی ده او دلته مولا تعالی دا خبره کړې ده چې د دې وجه دا نه ده چې قیامت د يرولو سبب څه ده هغه دنیا ده واسروا او دوی پټکړه ان نجوا یعنی په پټ باندې کوي دي سازشونه مشوره نجوا په پټي خبره ته ویل کی الذين كسان ظلموا چې ظالمان دي هل هذا اغوي وای داسي هل هذا چنه ده الا مگر ده بشرون یو انسان مثلکم تاسو پشان دي افتاتونا ایا رازي تاسو السحر جادو تو انتم او تاسو تبصرون تاسو ګورئ یعنی تاسو جادو خبره مانی دا خو جادوګر دی د جادو خبره مانی تاسو قال اولی د پیغمبر ورته ربي چې رب زما علم پويږي القول په خبره باندې په السماء په اسمان کې والارض او بزمکا وهو او السميع اوردن کده العليم او په ده بل کې دا اوس بل یعنی مغه یو خبر روانه ده کله وای چې دا جادوګر ده کله وای چې سړی پیغمبر ده ځکه مرادي اوس بل ورپسې کوي بلکې قالو دی وای اضغاث احلام ګډوډ خوبونه دي دا ګډوډ خوبونه ګوري هغه موږ ته بیان کوي بلکې افترا هو د ځان جوړ کړي دا اوس بل اعتراض شو مې بدایو دوه فکرو کې د اعتراضونه دي بدل کړو بلکې هو شاعر نه وای د شاعر ده نو اوس ته واوره کله وای شاعر ده کله وای ځان جوړ کړي کله وای ګډوډ خوبونه دي کله وای سړی د پیغمبر ده کله وای جادو پیښوي ده دا ټولي خبره په یو سات کې الله تعالی را جمع کړي دي په خپل اعتراض کې په خپل هم په یو خبره باندې کلک نه دي او مضبوط نه دي فلیاتنا بس دې راوړي مونږ ته بیااتن څه نشانه کمال کڅنګ اورسلا چرارګلی شیو الاولون لومبني پیغمبران لکه څنګه چې لومبني پیغمبرانو باندې نشانات راغلي هغه سي نشانه دي مونږ ته پیش کی لکه د موسی عليه السلام همسا او عيسى عليه السلام او هغه مولي را پاتول وغيرها ما امانت نو ایمان راوړې قبلهم مخکد دوی من قريتني تيوكلي اهلكنا هم هلاکړو هغه افهم يؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي
ما امنت نو راوړې دوی ایمان من قبلهم مخکې د دوی نه ان وړاندې مخکې د دوی نه من قرتن هیڅ یو کلی اهلکناها چې هلاکړي دي موږ هغه افهم یؤمنون آیا دوی به ایمان راوړي ان مخکینی خلق په هغه نشانات باندې ایمان نو راوړې نو هغه سي نشانات موږ د پیغمبر ته ورکو نو کني بیا به دوی ایمان راوړي دغه خبره کوي الله تعالی وما ان کته وای چې مخکې پیغمبرانو غونډه ولې نشانات را نوړ خاصیدا نمخ کې پیغمبرانو هغه نشانات چې راوړي په هغه تاسو به ایمان راوړیو نبی دین اول غواړي وما ارسلنا او نذیر استولی مونږه پیغمبران قبل کتا نه وړاندې الا مگر اغا رجالن سړی نوحي چې مونږه بوهي کوله اغه الیهم اغه تا فاسالو بس پختنه وکي تاسو اهل ذکر د علم ولونا دلته مراد علم ولنا اهل کتاب دي تاسو خپل دي اهل کتابونه پختنه وکي چې د سړونه بغیر پسرانه وکي چرته وਹੀ راغلي و ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو لا تعلمون چې نه پوهیږئ وما جعلناهم او نو جوړ کړی موږ هغه جسدن داسي جسمونه لا یاکلون چکنه روټي بنا خړلا نبي کو خوراک طعام د روټي وما كانوا او نه هغه خالدین همیشه پاتې کیدون کې په دې دنیا کې امخکینی پیغمبران هغه انسانانو هغه ما شپات نه دي په دې دنیا کې هغه خوراک کو ثم بیا صدقناهم غرشتنی کړل دوی سره الوعد وعده فانجیناهم بهم نجات ورکړو هغه ته ان پیغمبرانو ته ومن اوغه چا تنشاء چې موږ بغختل او اهلكنا او موږ هلاك المسرفين احد نتیریدون کې خلق یعنی نافرمانی کوون کې خلق د پیغمبرانو تاسو سره به هم د کرنګي کیږي ځکه چې پیغمبر خبره نه مني لقد بتاکik سره انزل نمغه نازل کړه د الیکم تاسو طرف ته کتابند قرآن فيه چې بده کې ذکر کوم تاسو کسی دي تاسو نصيحت ته یعنی که تاسو وای چې دا د مخکینی خلکو کسی دي نه د تاسو خبري هم دي افلا تعقلون تاسو دومره نه پوهیږئ وکم قسمنا او څومره موږ برباد کړل قسم اصل کې توڑ مروڑ کا یو شی چې د سمات مات کی او به را جمع کی او استه او غرزي دته ویل کیږي څومره موږ برباد کړل من قريه دکلنا كانت يو ظالمه ظالمان وانشانا امغه پیدا کړل بعد ورسد اغینا قومن اخرین نور فلما بهر کله احسوا چې دې محسوس کړلو باسنا عذاب زمغه اذا هم ناصب اغوي من هذا اغینا يركزون تختدل بركز یا د رکز دا ویل کیږي اس په باندې چې کله کینی او اس په دا کیسه اونې سی او دا سړک ورکی ناغه ته ویل کیږي یعنی بیا باغی وخت دې منډه وهلي تختدل بیا نو چې کله د عذاب نه تختیدل الله ورته وایي وس لا تركضوا متخطي ورجعوا واپس الى ما اترفتم فيه الى ما اغشي طرف ته اترفتم فيه چې تاسو په کې مزه کولې پاغي کې خپل موضوع طرف ته واپس شئ ومساكنكم خپل کورونو ته لعلكم دې لپاره چې تاسو نه تسالون پختنه وشي یعنی تاسو د نشان پاتې شي او تاسو نو ورسته پختنه وشي نو ورسته تاسو پاتې کیږئ نه دا وتور استهزاء ورته الله تعالی فرمایي دوی ته قالوا دی ويا ويلنا هاي افسوس ته موږ د پاره ان كنا چې بشکو موږ ظالمین ظالمان فما زالت بصر مشوي تلک دا دعواهم خبره د دوی حتا ترغه وخت پورې جعلناهم چې موږ جوړ کړل دوی حسیدن ربل شوه فصل خامدین مړ پراته او دا ویل کیږي د اور شکل مرشي د مړکیدون ورستو چې کمی ایری یا د غم اثرات چې پات شي غته والی کی نو دوی هلاکم شول او د هلاکت نه بعد صرف د دوی هغه اثرات پاتیو لکه څنګه چې شی اوسې دی ایری پات شي وما خلقنا ان پیدا کړم السماء اسمان والارض ازمکا وما بينهما او نه د دوړ په منځ کې لاعبین د لوب د پاره دا څنګه غپ نه لګاو سلوب هم نه کوله چې کني لوب هم کوله او دا انسانانو د ازمکه او د کائنات د لوب د پاره پیدا کړی څوک چې په توحید باندې ځان په اول غواړي او په کائنات کې چې هغه سوچ کوي ناغه د پر دا آیات د درې څلور آیاتونه ډېر اهم دي په معنی کې په مطلب کې ګران دي خو چې کله تاسو ځین الله تعالی کولاو کی نو به دا ډېر اهم دي لو اردنا کچری موږ غختله ان نتخذ چې انسو لهوا لوبا یعنی جوړ کو لوبا لتخذناه نمغه به جوړ کړي و د لوبا ملذن د خپل ځان موږ به ځان سره دلته په لوبم کول تاسو مت پیدا کول ان كنا کچری وای کچری موږ فاعلین د دې لوبي کون کی کومګه کل تماشا کول نمغه به کل تماشا ځان نه جوړ کړي په بل طریقه نبي موږ تاسو د دنیا د کائنات او د زمکه اسمانونو د دومره څه پیدا کول دا د لوبي د پاره څوک دومره کوي بلکې نقذفو مونږه ولو غرزو گزار کو بالحق حق سره حق خبر سره
علی الباطل په باطل باندې غرزو مونږه د حق په باطل باندې فیدمغه